د بخونکي او مهربان خدای تعالی سختن لسترې نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړوم د انډس نیوز نیټورک سره د مټې تحصیل او صوبې مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد د ټولو ناول د خبرونو سرټکی د سیلګرۍ او سپورټي لوبو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت ځانګړي اقدامات کول مټه تحصیل کې د غلاو شکو او ویره خپرولو په پیښو کې زیاتوالی او د مټې تاڼې پولیسو غبرګون د امریکن انټرنیشنل تیزیم یونیورسيټي فلوریډا وایس چانسلر ډاکټر احاب الشامي لخوا د صحت هسپتال او فارمیسي کالج خصوصي دوره کول او د غمخادۍ تړون تحریک بانی او چیرمن ډاکټر ملک محمد انور د حکومت او اورسیز پاکستانیانو نه د سیلاب ځپلي ولس د مرستو اپیل کول دی لو د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شاندمې نه پس ملتیا مو وکړي نننی خبري سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړي شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزه درشخیلا سوات هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغډیری روډ سمبٹ مټا سوات خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات ایچ بی گروپ آف کمپنیز ایچ بی کارپیٹس فرنیچرز اینڈ میٹریس منگورا روڈ تتکے سوات او خیبر الیکٹرک اسٹور محمد خان بازار مٹا سوات او اوس د خبرونو تفصیل خیبر پښتونخوا کې د سیلګرۍ او سپورټي لوبو په بخش کې ځانګړي اقدامات د صوبایي حکومت په پام کې دي چې تر مخه د لوبو سیلګرۍ ارکیالوجي کلچر او امور نوجوانان په ګډه یو سلسلوريش پروژې شامل دي چې پکې لستیا منصوبې رواني او نورې سلور دیرش نوي منصوبې شتون لري یاد سرګندونې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان د یو خبري بیان پترس کې کړي او زیاته کړي ده چې د لوبو او سیلګرۍ پراختیا نه یوازې د صحتمند معاشري ضرورت دی بلکې لدې څخه به د صوبې معیشت ته هم لویه ګټه ترلاسه شي د مټې تاڼې پولیس د اولس د مال او ځان په ساتنه کې مخلص او د هر ډول ننګونو مبارزې ته چمتو دي ولې دا هر څه د ولسي مرستې پرته وجود نه لري یاد سرګندونې د مټې تاڼې ایډیشنل هیډ محرر میا باچا انډس نیوز نیټورک تخپل خبرو کې کړي او زیاته کړي ده چې په مټه تحصیل کې د غلاو او ویره خپرولو سازش به دوی چرته هم کامیابی ته پرې نږدي دا په داسې حال کې دا چې د مټې تحصیل ولس شکایتونه کوي چې یو ځل بیا مټه تحصیل کې غلو او شوکمارو سرونه راپورته کړي او زې په زې د شپې کورونه هم په ګټو ویشتل کېږي دا یاد شکایت په جواب کې د مټې تاڼې لخوا یو مهم پیغام را سره واوري په دې کې موږ ډېر میټینګونه کړي دي دا له د بربر د شکایت راغلي خو د دې متعلق موږ دغه قواعد ضوابط اختیار کړي دي چې 24 غنټې زموږ موبایل ته جاری دی د یو په زموږ درې موبایل غشتونه کوي 24 غنټې چې افسر کوشش بل وته تیار نه پرې پس موږ ډېر کړي دا او دغه نه علاوه زموږ پیدل غشتونه بیټونو په علاقه کې شروع دي دغه نه علاوه ریډر وته په موټر سایکل باندې پولیس ګرځي هغه هم لکه کوڅه په کوڅه کور په کور باندې ګرځي او بیا د دې نه پس به موږ او هر مالي خلک موږ طلب کړي تانه ده دلته هغې سره مشرانو سره موږ ټول میټینګونه کړي دي چې تاسو په خپله محله کې کمیټیانې جوړه کوئ د هغې نومونه ځان سره درج کړئ په نمبر هغې له ډیوټیانې لګوئ تاسو صرف د کسانو وپېژنئ یا پکې شناخت وکړئ د چا یا پکې یو کس ورراټینګ کړئ نو تاسو به هم کوشش کوئ او زموږ کوشش جاري دی موږ په یو طرف لاړ شو په بل سړک چې چېرته مثال په طور چاته کاڼی پرېوځي خو موږ پکې ته حال څوک مخل نه دی راغلی موږ ډېر زیات کوشش وکړو 24 غنټې شو صاحب بذات خود هم اوټي اډیشنل شو صاحب هم اوټي او نور نفریم زموږ دغه تاڼهداران دي کولداران دي که څومره سپایان دي ټول زموږ 24 غنټې اندرو دي پرې معلوم کو څوک غشتونه بیټونه کوي نو بیا د علاقې مشرانو سره موږ په دغه باندې مشوره وکړه چې لکه تاسو خپله کمیټیانې جوړې کړئ تاسو هم کوشش وکړئ ډیوټیانې به کوئ که تاسو مثال که په چا ډز نه شئ کولی سړی راټینګولی شئ که سړی راټینګ نه کوئ نشاندهي کولی شئ چېرې دا کس داسې شکل یې او په دې طرف باندې لاړو پلانکي څوک که مقامي هم ټیک ته جوړ نام ولدې څوکونه به تاسو ته درځي او که دغه نه وي بهر اوټې څوک نوم به یې وپېژني چې د علاقې سره شکل یې اوټ ته لکه زموږ د اردو سره تعلق نه ساتي
نو او بر وخت موږ خپل نمبرات چې څومره زموږ مورد سټاف دي او که زموږ څومره عهدهداران دي ټول نمبرات موږ شیر کړي دي په علاقه کې هر چا خپل نمبر موږ ورکړي دي چې که چاته څه قسمه شکایت شي په څه ټایم شي څوکاڼې ولي یا د غلا په تکل په اراده باندې راشي دخل مداخلت وکړي نو موږ ته په هغه ټایم باندې اطلاع کول موږ هر قسمه خدمت او دغه ته موږ تیار یو په 5 منټ کې به زموږ ته موبایل نه پرې ټوله حاضر یې هغلته کې د امریکن انټرنیشنل تیزیم یونیورسيټي فلوریډا وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احاب الشامي د شیر محمد خان انسټیټیوټ اف هیلث ایجوکیشن اینڈ ټریننګ خصوصي دوره کړې او د شیر محمد خان کالج اف فارمیسی اینڈ هیلث ساينسز سره خصوصي لوزنامه هم لاسلیک کړي تفصیلاتو تر مخه پروفیسر ډاکټر احاب الشامي نن کوزه درشخیله شینباغ کې واقع د صحت اسپیټال او فارمیسی کالج یو ځانګړې دوره کړي چرته چې د فارمیسی کالج پرنسپل ډاکټر خالد خان او ډایریکټر میډیکل سرویسز ډاکټر عبد الله خان د صحت د کولهمو سانګو او هلو ځلو په اړه نوموړي ته ویزټ ورکولو سربیره بریفینګ هم ورکړی دی له دې وروستو په باچاګل اډیټوریم کې د درون میلمه په راتګ کې یو خوندوره دستوره هم پیل شوې چې پکې د فارمیسی کالج طالب علمانو استادانو او د صحت اسپیټال پورا عملی ګډون درلودو درون میلمه پروفیسر ډاکټر احاب الشامي ته د صحت لخوا د روایتي صادر او پګړۍ وړاندې کولو وروستو په یو لوزنامه لاسلیکونه هم شوي چې تر مخه به د صحت فارمیسی کالج طالب علمانو ته د امریکن انټرنیشنل تیزیم یونیورسيټي لخوا ډیګریانې ورکول کیږي پروفیسر ډاکټر احاب الشامي په دې لړ کې د سینیئر انکالوجست او سماجی شخصیت ډاکټر شهید محمد خان د مننې او هلو ځلو د ستاینې ترڅنګ ویلي چې د یادې لوزنامې لاسلیک کولو سره به د سوات ولس او په خاصه توګه د میډیکل طالب علمانو ته لوی ګټې ترلاسه شي او دغه لوزنامه به په راتلونکي کې د نوي کورسونو او لوړو زده کړو لپاره هم وغځول شي د دوی د انویټیشن مقصد دا و چې زموږ خپل چې کوم ایجوکیشنل پروګرامز دي هغه موږ انټرنیشنل لیول سره اپګریډ کړو او د دوی سره چې کوم پروګرامز دي د هغې په سلسله کې موږ MOU سره ساين کړه نو ډېر زر به انشاءالله دلته موږ د امریکن لیول د هغو چې کوم ایجوکیشن لیول دی د هغې د توګه به موږ دلته پروګرامونه انشاءالله شروع کوو په دغه سلسله کې موږ پروفیسر صاحب انوایټ کړی او ډېر زیات موږ مطمئن شو خوشحاله شو د دوی د راتلو د وجې نه یو خو الله تعالی دوی له ډېر غټ ایکسپیرینس ورکړلی او ډېر ښه ویژن یې دی نو موږ ته ډېرې خبرې زده هم کړې او دا امید لرو چې دلته په درشخیله کې به موږ چونکې دا یو میشن دی چې یار دلته موږ ایجوکیشنل هب جوړ کړو د دې ځای په دغه سلسله کې د ایکسټینشن په غرض سره موږ دوی انوایټ کړو What I have seen today actually is beyond my expectations. The preparation, the equipment, the staff, the professionality of everyone here on the site is just beyond my expectation. I want to thank Dr. Khalid, Dr. Abdullah, Sheikh Muhammad Khan for this wonderful work and what they are doing to this young generation is amazing, is just amazing. Inshallah, we will have a great educated generation that serve the SWAT area and the entire Pakistan, if I don't say the entire world. So I am very, very pleased and happy with my visit. د غمخاده تړون تاریخ بانی او مټ تحصیل کمیټې چیرمن ډاکټر ملک محمد انور د خیبر پختونخوا حکومت شتمن ولس او اورسیز پاکستانو څخه غوښتلي چې په دې سخت وخت کې د سواد سیلاب ځپلي ولس سره خپل اخلاقی او مالی مرستې بدرګه کړي ولې چې اوس مهال سواد کې د سیلاب له کبله رامنځته شوي حالات ډېر دردونکي او پریشانه کوونکي دي باید شتمن خلک د هغه خلکو سره خصوصي مرسته وکړي د چا کورونه چې د سیلاب بې رحمه چپو له ځانه سره وړي دي څنګه چې دا سیلاب زدګانو کې د خلکو کورونه وران شوي دي او یو آفت راغلی یو عذاب راغلی نو الحمدلله زمونږ د دې ولس غیرتي ولس دی مسلمان او جذباتي ولس دی د هغوی ژوند د بچ کولو دپاره د هغوی هغه واپس ژوند راتلو دپاره د هغوی ستراشنونه او د هغوی هغه امداد د خپل وسب مطابق هر څه د هغو ته ښه په پراخدلۍ باندې وکړو اوس کومه زما هغه کسانو ته چې هغه شتمن حضرات دي په هغو باندې الله رحم کړی دی او هغه کسان چې هغې کورونه ړنګ شوي دي د هغو اوس د هغې دپاره خپل ټول عمر هغه پنګه لګولې وه او هر څه یې خرچ کړي وو او دغه یو کورکۍ ځاله جوړ کړی
وس د هغې په جوړولو باندې د هغې هیڅ وس او دغه نه راځي، طاقت نه راځي. نو زما بیا د غیرتمن ولس ته دا سوال دی چې کم شتمن حضرات دي 10 کسان 13 کسان د هغه یو کور د جوړولو د هغې هغه خدمت وکړي، نو الله تعالی به د هغوی په دې دنیا کې او د آخرت دواړو اخیسته کړي. دا تر دې د خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. دا الله پاما.